السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم خور پوښتنه کړې ده چې ستا بیانونه ما اورېدلي دي چې عفو کول ثواب لري، او دا مو ما اورېدلي دي چې که یې څوک د چا پر حقوق تجاوز وکړي، مثلا غیبت پکښې وکړي، ښکنځل ورته وکړي، بهتان ورپکښې ووایي، نو په ورځ قیامت به الله جل جلاله د ده نیکۍ او ثوابونه هغه سړي ته ورکړي چې د غیبت کې کړی دي، دا ګناهونه به ده ته ورکړي. د محترم وایي چې چا حقوق زما حقوق پر چا وي، نو چې اوس یې معاف کړم ښه ده، که په ورځ قیامت نیکۍ ځینې واخلم. محترم قیامت بیخي زموږ ته دا نه دي معلوم، دی نه دي معلوم چې پر کفر به یو که پر ایمان یو. الله دې مو پر ایمان ورولي، الله دې مو اهل د ایمان کړي. د ابن ابي حسین رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایلی دي، آیا زه تاسو ته معلومات درکړم چې هغه کار خیر وي تر دنیا او تر آخرت، او یا هغه کار خیر وي د دنیا او د آخرت تر اخلاق. صحابه کرام ورته وویل یا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک العفو کوي هغه چا لره چې پر تاسو ظلم وکړي، وصله رحمي کوي له هغه چا سره چې پر تاسو وصله رحمي نه کوي. او دغه رنګه په بل روایت کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ما نقصت صدقه من مال، خیرات پیسې نه کموي، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. یو انسان که چاته عفو کوي، هغه عفو د ده دپاره ذلت نه دی بلکې عزت دی، الله به معزز کړي. ستا چا تېری کړی دی، ستا حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي، غیبت یې در پکښې کړی دي، بد و چپ پکې در پکښې ویلي دي، لکه په ما کې چې اوس خلک وایي، نو موږ به صبر کوو او عفو به کوو، نو به الله نور عزت موږ ته راکړي. او که موږ د خلکو سره په سر باندې پشکر خټه واخلو، باره خو نو الله پاتې سو، مقصد پاتې سو، د حسد ښکار سو. نو محترم عفو کوه، عفو چې ده دا په دنیا کې خیر دی، په ورځ د قیامت کې ته نه وبخښې نو خو هغه به دوزخ ته ځي، بیا الله بخښي، او که الله ته وبخښي هغه دغونه ګټه نه کوي لکه په ژوند کې. نو عفو کوئ، ټولو ته عفو کوئ. الله دې زموږ ستاسو په حقوقو امت نه نیسي، موږ د الله د امت له حقوق څخه خلاص کړي، موږ ستاسو د الله جل جلاله هدایت کامله را نصیب کړي. حدیث رقم 152 کتاب الاداب د امام بهقي رحمة الله علیه مبارک. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.